په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته سمارټ چارت در وښیم. په دې کې څنګه تاسو کولای شئ ارګنایزیشنل چارت د یوې مؤسسې لپاره جوړ کړئ یا د یو دفتر لپاره یا په پروجیکټ منیجمنټ کې څنګه تاسو کولای شئ په عمومي شکل د ده سمارټ چارت نه چې موږ په انسرټ مینو کې دله پیدا کولی شو. نو دله به نوشته کړو ارګنایزیشنل چارت. صحیح شو؟ دا مو چې ولیکه نو بیا به تاسو په سمارټ چارت باندې کلیک کړئ. دله مختلف چارتونه دي. مثلا تاسو پروسې جوړوئ، هرمونه جوړوئ یا مثلا هر شی هم چې په کار وي. معمول ډېر خلک چې استفاده کوي هغه د پروسو د جوړولو دپاره دي او د ارګنایزیشنل هایرارکي د جوړولو دپاره. دا دوه ډېر معمول استفادې دي. نور مختلف استفادې هم تاسو ته کړلی شئ. زه به د نمونې په شکل باندې دغه چارت راواخلم. دا هم چې راواخیسته دلته تاسو عنوان ورکولی شئ. مثلا تاسو ویلی شئ چې رئیس دی. مثلا په دې ځای کې په دوم لیول کې تاسو ورکولی شئ چې سکرتر دی. صحیح شو؟ او بیا د ده تر لاندې مدیر اجرایوي او بیا د ده تر څنګ اپراتیفي مدیر یعنې د اپریشن منیجر او د څنګ یې مثلا یو بل ورکوی د خریدارۍ مدیر، مثلا نمونه د خریدارۍ مدیر. دا درې نفر شول. په دې رقم تاسو کړلی شئ ارګنایزیشنل چارت جوړ کړئ. تاسو کړلی شئ د دو هر نفر تر لاندې نور نفر هم کښېږدئ. مثلا د خریدارۍ د مدیر تر لاندې تاسو د هغه فرضاً کارمندان اچوئ. مثلا مامور، مثلا د اپراتیفي مدیر ته معاون یې، مثلا د اجرایوي مدیر ته فرضاً درې دانې افسران دا فکر وکړئ لري. افسر یو او افسر دوه. صحیح شو؟ په دې رقم باندې تاسو کړلی شئ چې ارګنایزیشنل چارت جوړ کړئ. نور ډېر نمونې هم دي چې تاسو کړلی شئ. د انسرټ باندې کلیک کړئ، سمارټ چارت ته راشئ. مثلا زه د نمونې په شکل باندې یو سایکل یا یو دوران جوړ کړم. فکر وکړئ تاسو په زراعت کې کار کوئ او د یو حشرې لایف سایکل جوړوئ. نو دله به ولیکئ اول سټپ یې څه شی دی؟ هګۍ دي. مثلا هګۍ دي، پیوپا ده، لاروا ده او بیا مثلا د هګۍ نه وتل دي او مکمله. البته دا یو دقیق هغه نه دی، زه تنها د نمونې لپاره درته وایم چې په دې رقم باندې تاسو سایکلونه جوړولی شئ. صحیح شو؟ نو دا د تاسو یو سایکل جوړ کړ، یو ارګنایزیشنل چارت جوړ کړ. بل د نمونې په شکل باندې تاسو غواړئ چې یو بل شی به هم زه درته عملي کار کړم. مثلا تاسو غواړئ چې یوه پروسه جوړه کړئ. مثلا چې اول کوم کار وکړئ، بیا کوم کار وکړئ، بیا د هغه نه وروسته پسې کوم کار وکړئ. نو تاسو د مثلا په ولیو چین منیجمنټ کې تاسو کار کوئ. د ولیو چین انالیسیس لپاره تاسو کړلی د دونه استفاده وکړئ. مثلا دلې نوشته کوئ د تخم تولید. صحیح شو؟ د تخم تولید، بیا د تخم د تولید نه دهقان شي. مثلا بیا د دهقان نه وروسته بیا مثلا یو تجار شي. بیا د ده نه وروسته عمده فروش رسي. بیا د ده نه وروسته سټوریج خدمات رسي. بیا د ده نه وروسته ترانسپورت رسي. او د ترانسپورت نه وروسته مثلا تاسو به غواړئ چې هغه وکړئ پرچون فروش. صحیح؟ پرچون فروشي. مثلا دغه تاسو د یو ولیو چین دپاره یو هغه جوړولی چې د ده په خاطر چې ټول معلوم شي لیاوټ ته به راشئ. په لیاوټ کې به د پیج اورینټیشن لنډسکیپ ته واړوئ چې د صفحې سایز هم غټ شي. صحیح شو؟ نو دله به تاسو اوس وګورئ د ده سایز نسبتا غټ شو او د ده ځای به ونیسئ. اوس یې تاسو لیدلی شئ چې د تخم تولید دهقان. نو د پروسو جوړولو دپاره د ولیو چین د جوړولو دپاره یا د مختلفو شیانو دپاره تاسو کړلی شئ چې سمارټ چارت باندې لیستونه جوړ کړئ، پروسې، سایکلز او هغه ارګنایزیشنل چارتونه جوړ کړئ.
ریلیشنشیپونه پیرامید جوړ کړئ او عکسونه ورته واچوئ. دا د مختلفو انواوې دي، تاسو یې د دې نه انتخابولی شئ.